زموږ په معاشره کې د یتیمانو سره انتهایی غلط سلوک چې دی هغه کول کېږي. اوس مور یې پاتې سوله، بابا وفات سلو، کوچنی دی، بېروزګار، روزګار شی می نسته، نو یې دا مور مجبوره سي بیا دا کوچنی د چا سره مزدور کړي، هغه کوچنی بچی دی په دا خبرو څه پوهېږي. بیا اوس په دغه معاشره کې زما او ستا معاشره راواخله، زما او ستا شاپینګ سینټران راواخله، زما او ستا مزداوي راواخله، زما او ستا کاسي روډ راواخله. کاسي روډ به نو په ډاګه ووایم چې بیا که چا خوا بدوله په شان دا خوا بده کې دا کوچني بچیانو سره دا غلط استعمالوي. کوچني بچیان غلط استعمالوي. دا کوچنی دی بچی دی په دا خبرو نه پوهېږي حتی دی غلط په اخر کې بیا دا غټ سي چې غټ سلو دا دغه سي خراب مخدسه وي و خراب را لوی سلو اوس د دوم پر دغه خوا باندې مخ دی، بس بیا خبره پریشانی ته ولاړه سي. دغه خلک به د الله په دربار کې لوی مجرمان چې دی هغه ګڼل کېږي، لوی مجرمان چې تا ته یوې کونډې خپل یتیم بچی په لاس درکوي او تا دا یتیم بچی خپل بچی ونه ګڼئ، تا خپل ورور ونه ګڼئ، تا خپل قریب ونه ګڼئ، تا د غلام رقم وګڼئ. او کله کله دا بازار کې مشتي کله وینو عزیزان که دا مستري بلای زما خدای پات سین کېږي ولا چې دغه کوچني چوټوګان دي داسې په بد الفاظ کنځای ورته کوي. اوه ته به حیران سې. کله دا شورومانو لره ولاړ سه، کله ګیرجانو لره ولاړ سه، کله مطلب دا غټو دکانو لره ولاړ سه، هلته دا کوچني هلکان دا مزدوران دي. بیا خاص کر دا زموږ ته کاسي روډ راواخله اریان به پاته سي چې دا کوچنی بچی دی. ته خو مشر سړی، ته د دې دکان مالک یې، د سینټر مالک یې، د دې کارخانې مالک یې، او په دونه غلطو الفاظو سړی چاته وایي، په دونه غلطو الفاظو باندې والله توبه به وباسي. استغفر الله. نو چې ته دا وایې د مسلمان دغه حال دی، د شیطان به بیا څه حال دی؟ خود شیطان دا به بیا څونه بد دی چې دا د مسلمانانو دونه بد حال دی. د الله رسول فرمایي بهترین کور هغه دی چې په هغه کې یتیم پاته سوی او د یتیم سره ښه کول کېږي. بدترین کور هغه دی، بدترین دکان هغه دی چې په هغه کې یتیم دی، د یتیم سره خلک بد کوي. اوس یو خو بد دا دی تنخواه پرست ونې در کوم، دا خو بد دی. اوس یو بد دا دی شکنځا کول دی، یو بد دا دی وهل دی، یو بد دا دی ظلم په کول دی، یو بد دا دی وروره ته ډوډۍ خورې دی هلته کښېنولی دی، یو بد دا دی چې مطلب دکان نه دی خلاص سوی ته وختي راغواړې دکان مخ ته ناست دی. دا خو بد دی. ډېر بد هغه دی چې بیا راولاړ سي دا کوچنی پر غلطه لاره باندې کې، پر غلطه لاره چرسیان راولاړ سي چرس په لاس ورکې تر یو ځایه پرسوي، هیروینیان راولاړ سي هیروین په لاس ورکې تر یو ځایه پرسوي، زناکاران راولاړ سي زنانه په لاس ورکې تر یو ځایه پرسوي. او بدکاره خلک چې کوم دي د لوط علیه السلام د قومې پر لار چې روان دي هغه بیا راولاړ سي د سره بدفعلي چې دی هغه کوي. ډېره د افسوس خبره ده عزیزانو. ډېر اوس که دا کوچنی دی، دا بچی دی، دا یتیم دی، الله رب العزت نه کوچنی دی نه یتیم دی او نه کمزوری دی، العیاذ بالله. نو گویا دا ته په کوم بنیاد هغه چم چې دی هغه کوي. اوس تا کوچنی په لاس درلی، دا کوچنی الله لري ولري، نو دا ته څنګه کوي؟ سبا به ستا سره الله دا معامله وکړي. ستا کوچنی بچی به بل چا تور پاته سي. دا قبله دا ته منظوره ده دا خبره یا نه ده چې نه ده بیا ته ولې داسې کوي؟ ډېر فکر وکړئ عالم معاشره ډېر بد خلک دي. هغه متولات تراب وایي ډېرې بد دي لږې ښه دي، ډېرې بد دي لږې ښه دي. یعنې په سلو کې 90 کسان چې دي هغه بد دي، 10 کسان به نو ښه 10 کسان ښه پکې ستا. خو بس ډېر خیال کول پکار دی عزیزان. داسې پخوا به دوی ویلې ول دا ازمایش تر کمبلې لاندې، ازمایش تر کمبلې لاندې. اوس خو ګسه تر کمبلې لاندې دی، لاندې کمبله خو لا بیا هم لرې ده. پر قدم الله رب العزت په سړي ازمایشونه کوي، قدم پر قدم. نو چې ازمایشونه کوي بس فکر وکړه. یتیم بچی در سره دی، ګر سره اول خو راولاړ څه مطلب د ځان سره مه لګوه چې یاره زه والله دونه زما څه ظلم کېږي. بیا که ته دا وایې چې یاره پلانی بد سړی دی، پلانی بد سړی دی، دا اوس غریب دی کوچنی دی، نو د ځان سره یې ولګوه. بېشکه 3000 روپۍ په زکات کې هم ورسره ورکوه، ورته وایه مه بس دا ستا تنخواه ده، ستی د کور خرچه ده، صحیح سلو ډېر بیا به د الله پر پښو ودرېږي. موږ خو دا کوشش کوو سهار وختي دکان خلاص کړو، د ګراکانو پر ټیم دا کوه دا موږ دا سنجولې ده. الله رب العزت دا لاره ماته طرف
ته دا په اوداسه سره راځه کاروبار کوه الله تا ته د غیب سره روزي درکوي درواغ مه پکې وایه الله د غیب سره روزي درکوي قسمونه مه پکې اخله الله د غیب سره روزي درکوي او ته قسم پکې واخلې روپۍ به دې ډېرې سي خو ستا په درد یې خوري نه د الله رسول فرمایي نو څه فایده وسوه نه په دې